او زمونږ نوې شاعرانو کې دی پته نه لګي ځان یا پټ پټ کو شاعري خو کوله خو موږ ته به نه کوله خو بهرحال په شاګردانو کې هم دی خدا دا چې د نن دور خلک ډیر تیز دي ډیر ماشاءالله ښه غزل لیکي او راتلونکي وختونو به ان شاء الله چې دغه کم نوې لیکوال دي نو د دوی به وي ان شاء الله. نو بالکل ما سم ملګری کلام دی هغه دی د جهر سعید صاحب. جهر سعید صاحب وایي چې دا د مینې کم مقام دی چې دا د مینې کم مقام دی پرې پوهېږم نه چې دا د مینې کم مقام دی پرې پوهېږم نه ما نه هېرېږي نه او زه ورته یادېږم نه چې دا د مینې کم مقام دی پرې پوهېږم نه ما نه هېرېږي نه او زه ورته یادېږم نه ما چې اوس زړه په چا بیللې ما هغه وبیله ما چې اوس زړه په چا بیللې ما هغه وبیله څه وایي زه به د زعفران په شان زیړېږم نه ما چې اوس زړه په چا بیللې ما هغه وبیله څه وایي زه به د زعفران په شان زیړېږم نه چاته چې ځان ووایم بیا خو ترېنه ځان زاروم چې چاته ځان ووایم بیا خو ترېنه ځان زاروم هسې بس په تشه خوله چاته زارېږم نه چې چاته ځان ووایم بیا خو ترېنه ځان زاروم هسې بس په تشه خوله چانه زارېږم نه نن هغه چا پرېښوم چې ما د وجود روح ګڼلو نن هغه چا پرېښوم چې ما د وجود روح ګڼله عجیبه نه ده روح مې ووته مړ کېږم نه نن هغه چا پرېښوم چې ما د وجود روح ګڼلو عجیبه نه ده روح مې ووته مړ کېږم نه دا چې په ځان جبر کوم نو ستا خاطر دې ګنې دا چې په ځان جبر کوم نو ستا خاطر دې ګنې جهر د لویو حادثو ځینې یریږم نه